دینی مسایلو کې بغیر د علم نه چېرته ګوتې نه وایي او نه یو سړی په دومره سټیج کې دی چې عامي سړی دی او دی د یعنې علماو پسې بدې ردې وي او علماو پسې خبرې کوي نه څومره چې دې صادر دی دومره ورسره خپې غځوه ها په یو مسله باندې پوه یې هماغه امر بیان که بس څومره چې پې پوه مخکې ووایه دې نه زیات پې نه یم پوه دومره مسله ده دی دلیل دی د یو عالم نه مې اورېدلې ده یا یو کتاب کې مې کتلې ده بس خبره ختمه شوه د ځان نه بیا مفتي نه جوړې دا دین والعیاذ بالله دې بعضو ته د بعضو سره قدر نشته په فیسبوک کې به هم د عوام لګي دیني مسلې به چیړي او بیانوي به او په واټساپ کې او ټویټر کې او انسټاګرام کې او په دیرو کې او په بازارونو کې او په باغچو کې او دا به داسې او په دیني موضوع به یې راغستي او چې کله ورته ته داسې ووایې چې وروره ګوره ته داسې کار وکړه چې ته د ماسپښین د ډوډۍ مه خوره او دا ټیم دا دوايي وخوره تا ته ډایرېک وایي ولې ته ډاکټر یې څه تا وایي د کوم ځای نه ډاکټري کړې ده تا د کوم ځای نه ډګري اخیستې ته دا خبرې کوي ګوره دنیا اوس دومره قدر دی او چې د دین مسله راشي نو بیا به هر سړی لګي ګوتې پکې وایي نو د خپلو ژبو حفاظت وکوي خپلو ژبو حفاظت وکړي دین مسله معمولي مه ګڼئ ګورې ته په ډاکټرۍ کې ګوتې ووایې هېڅ پروا نه کوي ته په انجینرۍ کې ګوتې ووایې هېڅ پروا نشته معمولي نقصان دی ته په سیاست کې ګوتې ووایې معمولي نقصان دی ته په ساینسدانۍ کې ګوتې ووایې او پوه یې پرې نه یې معمولي نقصان دی خو چې په دین کې دې ګوتې ووهلې او پوهه نه نو دنیا هم خپله تباه کوي او آخرت هم تباه کوي ځکه ډېر احتیاط کوئ